یا رزاق یا واسع داسې مبارکه وظیفه ده. کم انسان چې د دې وظیفې ذکر شروع وکړي الله جل جلاله به د هغه روزي ډېره زیاته پراخه کړي. روزي به رب العالمین داسې پراخه کړي چې د دې انسان په وهم ګمان کې به هم نه تېرېږي. دغه کور کې به روزي په شان د باران راورېږي. یا رزاق یا واسع دا دواړه د الله جل جلاله ډیر زیات مبارک نومونه دي. کم یو انسان چې د دې دوه نومونو تذکره او د دې دوه نومونو ذکر او وظیفه شروع کی رب العالمین به د دې انسان روزي ډیره زیاته پراخه کی او داسې به رب العالمین روزي پراخه کی چې د دې انسان په وهم فهم او ګمان کې به هم داسې نه تیریږي. د زینب ورته رب العالمین اسباب برابري. کله کله دغه درته خیمه او دومره اسانه وظیفه را پورس کې صرف 250 مرتبه کول دي، یعنی 250 کرته کول دي. طریقې درته خیم چې په څنګه طریقې سره به کوي. کله کله داسې وشي چې کور ته آمدني انتهایي کم راځي او د کور خرچه ډېره زیاته وي. دې د وجې نه هر چا ته خپل خپل نصیب نه رسي او که رسي نو ډېر انتهایي په لږ مقدار کې ورته رسي. ځکه چې زموږ روزي لنډه تنګه وي یا موږ غریبانانو زموږ کاروبار نه وي، نو د دې وظیفې د برکته به رب العالمین تاسو ته داسې اسباب برابر کړي چې د هغې د وجې نه به الله جل جلاله د ستاسو روزي پراخه کړي. اوس هغه رونه چې هغوی دا خبره کوي چې یاره زما کاروبار نشته نو زما به د روزي څنګه پراخه شي، زه خو داسې بالکل خوشي تشي ګرځم. نو که هغه رونه هغوی خو د یا رزاق یا واسع وظیفه شروع وکړي او دا کومه طریقه درته ښیم هم په دې طریقې سره وکړي، الله جل جلاله به هغوی ته د عزت والا روزګار ورکړي او داسې روزګار به ورته رب العالمین ورکړي چې د هغې په وجه باندې به د ده روزي عمر دپاره پراخه وي. او بله چې دلته څومره پریشانۍ وي نو تمام پریشانۍ به رب العالمین د عمر دپاره ختمې کړي. څومره رکاوټونه تمام رکاوټونه به دې ختم شي. نو که یو انسان د هغه هېڅ وسیله نه وي د رزق د ګټلو نو هغه رونه د هم دا ذکر شروع وکړي یا رزاق یا واسع. داسې ځای نه به د ده اسباب برابریږي چې د ده به خپله په وهم فهم او ګمان کې هم نه کېږي. دغه رنګ موږ ته ډېر کرته زموږ حاجتونه د داسې ځای نه پوره شوي دي چې زموږ به بالکل هغې ته تصور هم نه کېده چې د هغه ځای نه موږ مکمل مایوسه شوو چې دا کار زموږ نه کېږي، لیکن رب العالمین به زموږ دا کار کړی وه. او بلې ورځ ما سره یو ملګری ناسته وي د ستاسو دا وظایف زه اورم ماشاءالله اثر کوي. وایي ځکه ما ته خپله اندازه لګي، یو مې د یا لطیفو وظیفه رانیولې ده او یو وظیفه بله ده. وی دا مې رانیولې ده الله تعالی زما هغه کار وکړو. نو ګوره کار کوي خو موږ به کامل یقین په الله جل شانه باندې ساتو. موږ له تمام کارونه الله جل جلاله کوي. که پریشانی را باندې راولي د الله د طرف نه راځي، که زموږ نه پریشانی لرکوي الله به رانه لرکوي، نو موږ به کامله بروسه او یقین په الله باندې کوو. نو راځئ د رزق د پراخۍ دپاره که د دې خبرې خواهشمند دی چې په ما باندې د روزي په شان د باران راورېږي، نو بیا تاله پکار دی چې په هر حالت کې ته دا ذکر کې یا رزاق یا واسع. د دې وظیفې کولو دوه طریقې دي. یوه طریقې دا ده چې د هر مانځه نه پس به 50 پیرې یا رزاق یا واسع ووې. دې سره 5 واړه وخته مونځ په پابندۍ سره کوي او د هر مونځ نه پس به چې څنګه سلام وګرځئ د سلام نه پس یې کوئ او که نه د ټول دغه نه چې کوم دی هغه مونځ نه چې مکمل فارغ شي نو که هغه ټیم کې وی د ستا خوښه ده. خو د هر مونځ نه پس به تاسو 50 پیرې دا وظیفه کوئ. د ټول اول به 11 پیرې درود شریف وی او بیا 50 پیرې یا رزاق یا واسع وظیفه کوي او بیا په آخر کې 11 پیرې درود شریف وی. دغه رنګې د سحر بم وی، ماسپښین بم وی، مازدیګر ماښام او ماسخوتن بم وی. که یو انسان ته داسې ګرانې مشکله وي نو هغه د بیا ځان له
ترتیب برابر کړي چې د ماسخوتن د منځه نه پس دی یو ځان له ځای کې کینی او 1500 کرته دی په یوې ناسته کې یا رزاق یا واسغ وظیفه کوي. په کوم ځای کې چې دی غواړي چې په دې ځای کې د روزي پراخه شي، یعنی که په کور کې غواړي نو په هغه کور کې د کینی یو ګوټ ته داسې ځای کې د کینی چې د سره هېڅ خبرې نه کوي او نه د ده دغه توجه بل سیټ ته اوړي. دې په یو ځان له ځای کې کینی د قبلې په طرف باندې او د بیا چې کوم دی اتحیات په شکل کې، او که په ګوته باندې شمېر کوي، که په هډوکو باندې وي او که په تسبو باندې وي او که په کاونټر باندې وي، لیکن 1500 کرته یې روزانه وي. الله جل جلاله به د ده روزي ډېره زیاته پراخه کړي. البته که یو کس د دې 500 کرتو نه زیات ویلی نو دا خو بیا نور اعلی نور دی، یعنی د دې زیاته پیدا بیا اومې چې کوم دی اجر ډېر زیات دی، بل طرف ته دا ډېره زیاته پیدا کوي. نو یو ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله، بلکل یې تاسو کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازت دی، هر څوک د دې نه مکمل پیدا اخیستلی شي.